د ښځې دوکه کله چې ښځه په دوکو باندې راشي نو هغه په کور کې که هر سړی وي دوکه کولی شي که هغه د هغې خاوند وي که نور کور کې کم مشران وي هغه دوکه کولی شي دغه واده کړې ښځې چې خپلې خاوند له یې دوکه ورکوله او ځان له یار پیدا کړی و کتونکو په دې ویډیو کې درته وایم چې دغه عادل نومې هلک چې ډېر په مینه باندې په محبت باندې د دغه زارا نومې جینۍ سره واده کړی و او دغه زارا چې د واده نه څو میاشتې پس یې خپل خاوند له دوکه ورکوله او یار یې ځان له پیدا کړی و عادل چې خپل ښځې سره زارا سره یې ډېره زیاته مینه وه او زارا یې د زړه سر و هر وخت به یې د زارا صفت کوو خو زارا چې په خپل قدر نه پوهېدله او ځان له یار پیدا کړی و خاوند یې چې یو ورځ په پوه شو او ښځه یې په موبایل باندې لګیا وه خبرې یې کولې خاوند ترېنه تپوس وکړو چې چا سره لګیا یې خو ښځې جواب ورنه کړو او دغه خبره یې اخوا دېخوا کړله په بله ورځ یې خاوند موبایل چک کړو نو میسجونه پکې داسې پراته ول چې هغه د مینې محبت ول او د بل هلک سره یې خبرې کړې وې د عادل زړه مات شو او خپله ښځه یې ډېره زیاته بدې راله خو په هغه ټیم یې ورته څه هم ونه ویل عادل غوښتل چې زارا او دغه هلک لاس نیولې ګیر کړي عادل یوه شپه ناوخته کور ته راللې او ښځه یې د خپل یار سره په موبایل لګیا وه او ورته یې ویل چې خاوند مې نن شپه کور کې نشته او ته راشه خو خاوند یې چې د ور شاته ولاړ او دغه ټولې خبرې په خپله واورېدلې او په ښځه باندې را دننه شو د ښځې د لاس نه موبایل پرېوتلو او د خاوند عادل نه یې معافیانې غوښتل شروع کړل چې ما نه غلطي شوې ده خو خاوند چې کوم عادل و هغه ورته طلاقنامه تیاره ساتلې وه او د کوره یې بهر کړله دغه واقعه مې درسره ځکه شریکه کړله چې نن سبا کوم واقعیات مخې ته راځي دا حقیقتا دي کور کې چې کله داسې دوکې شروع شي او یوه ښځه خپل خاوند له دوکې ورکوي نو د هغې اخري انجام طلاق ته رسي